बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद लरम چې ټول به روغ جوړ وو. نننۍ ویډیو کې موږ ته ټیک ټاک د ویډیو وایرل کېدلو طریقه درښایو چې موږ څنګه ټیک ټاک ویډیو وایرل کړو د هیشټیګ په ذریعې سره. دا کوم اپلیکیشن دی دا لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې کوم په باندې کلیک وکړو دا به ډاونلوډ کړو. کله دا ډاونلوډ شي نو دا به اوپن کړو. بیا کې څو ډېر څه هیشټیګ هغه تاسو موندلی شو. دا کې کم نمبر ویډیو اپلوډ کوو، کم گیمنگ وی کرکٹ سپورٹ یا فوټبال وغیرہ چې ویډیو اپلوډ کوو نه هیشټیګ به دا کې پرتې دي. یا بره پر سرچ اپشن باندې پخ کې سرچ کولی هم شو. نو زه ورته فوټبال باره کې زه فوټبال باره کې سپورټ ویډیوونه اپلوډ کوم نو دا هیشټیګ به تاسو کاپي کړو. دا ټول شی کومې هیشټیګ دي باندې را کاپي اپشن دی دا باندې کلیک وکړو دا به کاپي شي دا طریقې سره. دا طریقې سره باکسینګ ویډیو اپلوډ کوو چې شي ویډیو هم اپلوډ کوو دا شي هیشټیګ دا کې موجود دي. دینه بعد پر سرچ اپشن باندې کلیک وکړو دا کې سرچ کولای هم شو. او ټیک ټاک سرچ کړو او دا کتل شو ټیک ټاک اکاؤنٹ څنګه ګرو کوو مو نه کوم هیشټیګ دا دي باندې پر کاپي باندې کلیک وکړو دا به کاپي شي. دا بیا تاسو په ټیک ټاک کې څنګه یوز کوو څنګه به استعمالوو دا هغه طریقه به اوس هم درښایو. اوس مو راولو ټیک ټاک ته څو کتلی شو دا اکاؤنټ دی دا هیشټیګ یې لګول دي دا څومره فالوور لایک هر څه څو چې کولی شو. په دا طریقې سره تاسو خپل کم پوسټ دی نو موږ سره پوسټ دی زه دا شیر کوم راکې دا کم ټیکس میسج اپشن دی دا کې تاسو ته لیکل هم کولی شو چې باره کې ویډیو وي. دینه بعد کومې روند اپشن دی تو په الاو باندې کړو. روند کم د تالی ول اپشن دی نو په دا باندې کلیک وکړو دا په ایوری ون باندې وي. دا ځنه مارک کړو دا په فرینډز باندې بیا تاسو سره کم فرینډ وي هغه له تاسو ویډیو دي. دینه بعد هر سره د ویډیو نه چې دا بیا نه وایرل کېږي دا په ایوری ون باندې وي. بره کم دا کور فوټو دا به ته سلیکټ کړو په دا طریقې سره کم هیشټیګ کاپي کړي هغه ته ایډ کړو نو دا فار یو یو ټریک وو. ضرور ټریکونه باندې هم انشاءالله ویډیوګانې اپلوډ کوو. تر اوسه پر په چینل باندې چې نه در سره ضرور سبسکرایب کړو.